افغانستان به له هند، انګلستان او سویلي افریقا سره مخ کیږي. د راتلونکي 2020 نړیوال شلاوريز جام په لوبو کې افغانستان په دوم ګروپ کې ځای لري چې په دغه ګروپ کې به افغانستان له هند، انګلستان، سویلي افریقا او دوه نورو کوالیفای لوبډلو سره لوبې ترسره کوي. د کرکټ نړیوال شورا د 2020 نړیوال شلاوريز جام د اکتوبر له 28 نه تر نومبر تر 15 نیټې پورې په استرالیا کې ترسره کیږي چې 14 لوبډلې پکې ګډون کوي او 45 لوبې پکې ترسره کیږي. د دغه نړیوال جام کوربه استرالیا دی او همداراز د افغانستان په ګډون پاکستان، هند، انګلستان، سویلي افریقا، نیوزیلند، ویسټ انډیز، سریلانکا او بنگلادیش ورته نیغ په نیغه لار پیدا کړې ده او 6 لوبډلې به ورته د نړیوال شلاوريز جام د کوالیفای لوبو څخه راځي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته نیغ په نیغه کوالیفای کوي. افغانستان د 21 د دسمبر د 2013 د درجه بندۍ په حساب کې اومه لوبډله ده. افغانستان په خپل لومړی او دویمه لوبه د کوالیفای لوبډلو سره ترسره کوي. له سویلي افریقا سره به بیا د نومبر په اوله نیټه مخ کیږي، د انګلستان سره د نومبر په 4مه او همداراز له هند سره به د نومبر په 8مه نیټه خپل لوبه ترسره کړي. ملګرو، دا زموږ راپور. د لا ښکلو راپورونو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.